د افغان نړیوال پوهنتون او هیواد مختلفو تحصیلي بنسټونو د 29 څانګو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دریم پړاو کلسټر پیل شو. د یاد کلسټر په پرانیسته کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل چې علم او نصاب په ځانګړې خاوره پورې منحصر نه دي. موږ تاسو کې د نصاب جوړو یو خو د موږ تاسو خپل داخلي خبره چې مثلا په یو هیواد کې د یو نسل لپاره نصاب جوړیږي. نو اوس خو دا هیوادونه داسې دي چې یوازې په ځان منحصر نه دي. هر هیواد هغه داخلي او بهرني اهداف لري او کورنۍ او بهرنۍ ارتباط لري. دغه مسایلو ته په کتو موږ او تاسو دغه کار هم مستقیما د بهر سره یو لینک لري. شاید علمي نهادونه وي، تعلیمي نهادونه هغوی ډیر متوجي وي وګوري چې دلته په نصاب څه ډول کار شوی. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت علمي معین نصاب د علم بنسټ او د ټولنې رهبري کوونکی وباله او لا ټولو استادانو وغوښتل چې د یو معیاري نصاب د جوړولو په برخه کې پوره هڅه وکړي. یو خبره چې موږ په ډیر تکرار باندې وکړه چې موږ د خپل استادانو کار ته او د دوی علم او پوهې ته په ډیر درنښت ګورو، ورته قایل یو. دغه موضوع به اوس په عمل کې ثابتول غواړي، ځکه دا نصاب نور د موږ تاسو د لاسونه وځي د عرضه کیږي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي د یاد کلسټر په اړه معلومات ورکړل. دغه کوم بهیر چې را شروع کړی وو تقریبا له یو کال نه زیات وخت یې واخیستی او نن الحمدلله موږ تاسې د 29 ډپارټمنټونو یا د 29 نصابونو په هغه ښه شان او ترتیب باندې هغه ترسره کړو. د یادولو وړ ده چې په دغه کلسټر کې د تحصیلي بنسټونو د لیسانس برخې د طب، ساینس، فارمسي، ویټرنري، کمپیوټر ساینس او د افغان نړیوال پوهنتون د فوق لیسانس برخې د طب، انجینري او زراعت څانګو نصابونه شامل دي چې په دې پړاو کې به تکمیل او د تدریس په موخه به تحصیلي بنسټونو ته واستول شي.